یو دعا به وکړو لاس پورته کوي چې خدای دا په خیر سره دا ونې راشنې کړي. امین امین. یاره رئیس صاحب خفه نه شي، رښتیا درته ووایم که نه نو زه نور په دې خپلې دعا هم شرمېږم او په دغه نیالګو کرلو باندې. وروره دا څه بد کار خو نه دی، خو نیالګي مو کرل که نه. صحیح ده چې تا نیالګي وکرل، خو ته به ۴۵م رئیس شي چې ته په دغه ځای کې بوټی ایښودل کېږي، خو دلته اوسه پورې چا شین بوټی ونه لیده. ولې؟ خو وجه یې دا ده که نه چې خلک بوټي وکري، که رئیس دی که والي دی که بل دی که بل دی رامنډه کړي نیالګي ښخ کړي، بیا وروسته د دې پوښتنه نه شته چې دا موږ نیالګي وکرل، د دې څوک ساتنه هم کوي که نه یې کوي. نه نو اوس رئیسان او والیان څه وکړي، خو روزانه اوبه خو ورته نه شي اچولی که نه. خو دا ولس دې ورسره کومک وکړي که نه. ولس به کومک وکړي، خو چې دوی خو هغه خپلو کارکوونکو ته ووایي که نه چې دغلته دا نیالګي وکرل شو، د دې ساتنه وکړي. دا نو څه معنا چې هر کال همدغلته د بوټي ایښودلو دغه کمپین شروع کېږي په همدغه ځای باندې، خو تر اوسه پورې دلته شین بوټی چا ونه لیده. زه دا وایم چې وورونو تاسو چې پیسې مصرفوئ، تاسو چې هغه نیالګي اخلئ، خیر دی د نیالګو بېرته ساتنه هم وکړئ. خبره مې ورانه وکړه. نه بیخي ښه خبره ده، بس د نن نه پس دا کار ستا شو چې خلک پوهېږي. زه به یې پوهېږم، خو ته به خپلو کارکوونکو ټولو ته ووایې چې د ونو بوټو ساتل زموږ او ستاسو ټولو مسؤلیت دی. چې چېرته شنه ځمکه وي په هغه ځای کې ډېره ښایسته هوا وي، طبیعت پکې ښایسته وي، ناروغۍ پکې له منځه ځي. صحیح ده صحیح شوله، بس صحیح دي. راځئ د خیره سره.